السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تیار یاست؟ ملګرو نن په واتساپ کې ډېره خوندورې طریقې درته راوړي دي. ملګرو په واتساپ کې یو اوله خو دا طریقه ده چې څنګه کولی شو چې په واتساپ کې پر یوه واتساپ باندې یو یا دوه یا درې تر لس تر هر څو پسې نمبرونه جوړ کړو. ملګرو اوله دا طریقه خو به در وښیم. ملګرو تاسو به داسې واتساپ پیدا کړئ چې هغه واتساپ په د نور واتساپو کې نه دا طریقه نه فعاله کېږي. داسې واتساپ پیدا کړئ چې دغسې ځای ولري لکه دغه ځای دا جمع او دا د انسان علامه لکه داسې ځای ولري. داسې واتساپ پیدا کړئ. نو ملګرو ما دغه واتساپ دغه شی دی. نو ملګرو زه اوس پر دغه ځای کلیک کوم. ملګرو پر دې ځای چې مو کلیک وکړئ نو ملګرو تاسو به باره پر دغه جمع کلیک وکړئ. پر دغه جمع چې مو کلیک وکړئ اوس ما پر دغه جمع کلیک وکړئ. نو ملګرو اوس زما واتساپ داسې شو لکه خراب چې سي، مګر زما واتساپ نه دی خراب. نو ملګرو زه بیا د سره جوړوم. بل دا نمبر خو جوړ دی، پر دې نمبر اوس زه بل نوی نمبر پر جوړوم. نو ملګرو تاسو پر دغه ځای کلیک وکړئ. نو اوس زه پر دغه ځای کلیک کوم. نو تاسو پر دغه ځای کلیک وکړئ. ملګرو لږ مشکل پکې شته. ملګرو تاسو پر دغه پای کلیک وکړئ. ملګرو لږ زه پکې غلط شو، پر دغه پای به کلیک وکړئ. لکه نوی واتساپ چې جوړوئ داسې به پر دغه پای به کلیک وکړئ. دلته به هغه زوړ نمبر هم نوی نمبر به هم ور واچوئ. هر نمبر چې تاسې بل نمبر پر جوړوئ. نو اوس زه دلته بل نمبر ور اچوم. ملګرو اوس ما نمبر ور واچوئ. ملګرو یو ګړی به صبر ورته وکړو چې کار وکړي. ملګرو نیټ یو څه سره ضعیفه دی. ملګرو نیټ بیخي ضعیفه دی. زه به یوه ډاټا پر بنده ویله کړم، انشاءالله کار به وکړي. نو ملګرو اوس دا نمبر ومنئ. اوس انشاءالله کود ورته راځي. اوس ملګرو کود تر ځای را ورسېدی. ملګرو یو ګړی به ورته انتظار شي چې کود راشي. ملګرو دا دی زما بل ټلیفون ته کوچني ټلیفون سره دی، دا سیم کارت په هغه کې دی، کود ورته راغلی. نو اوس به زه کود داخل کړم. اوس مې کود داخل کړئ. دلته اوس خو نو یو نوم غواړي. یو ګړی به صبر ورته وکړو، نیټ یو څه سره ضعیفه دی. نو ملګرو دا دی واتساپ ور جوړ شو. ملګرو تاسو ته معلومیږي. نو ملګرو دا به تاسې یو بل نمبر ته څنګه اړوئ، د دې طریقه بیا هم ورته وښیم. نو ملګرو د یو بل نمبر ته اړولو دپاره به هم تاسې پر دغه ځای کلیک وکړئ. پر دغه ځای دې ځای چې مو کلیک وکړئ دغه انسانه کم ځای باندې دلته چې مو اوس کلیک وکړئ. نو ملګرو یو نمبر خو د هغه دی چې دا اوس واتساپ پر جوړ دی، اوس کار پکې، او بل نمبر دغه دی. نو اوس زه پر دغه نمبر به تاسو کلیک وکړئ. اوس زه پر دغه نمبر کلیک کوم. نو ملګرو دا ډیلیټ اکاونټ به نه وي، دغه بله خوا به وهئ. ملګرو دا خوا ته دا واتساپ وځي، دا نمبر وځي. نو ملګرو زه دا خوا ومه. ملګرو تاسو اوس لیدلی شئ چې بیا دې واتساپ ته راواوښتی. دا بل واتساپ عکس بله کم د دې د بله کم. او بله طریقه یې دا ده چې ستاسو واتساپ جوړ وي او خلک به ته به داسې معلومیږي چې دا واتساپ خراب دی. کیدای شي تاسو په واتساپ کې یو شخصي شیان لرئ، نو
یو چا ته یې په لاس ورکوئ وټساپ یې په دغه طریقې سره خرابولی شي. ملګرو وټساپ د خرابېدو طریقه هم زه تاسو ته ښیم. ملګرو پر دغه ځای به کلیک وکړئ. ملګرو اوس زه پر دغه ځای کلیک کوم. نو ملګرو د وټساپ د خرابېدو لپاره به بیا پر دغه جیمې کلیک وکړئ. په دغه جیمې چې مو کلیک وکړئ نو ملګرو تاسو لیدلی شئ وټساپ خراب شو. دا تاسو لیدلی شئ. نو ملګرو دا اوس خلکو ته داسې معلومېږي لکه دا وټساپ چې خراب وي. ملګرو اوس زه دا وټساپ بېرته پر دغه نمبر وجوړوم. نو ملګرو تاسو د بیا جوړېدو دپاره پر دغه ځای کلیک وکړئ پر دا دومه خانه باندې. نو زه اوس پر دغه باندې کلیک کوم. یو ګړی به صبر ورته وکړو. ملګرو دا وټساپ یو څه بله کم دی. نو ملګرو د بیا وټساپ د جوړېدو دقیقې څه دا وټساپ یو څه که نېټ ضعیفه دی خو ملګرو نېټ یې څه سره ضعیفه و. نو ما په دغه دویم ځای کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو کولی شئ چې هر نمبر ته ورسئ. نو ملګرو اوس د سر اول نمبر که غواړئ که دویم ته ورتګ غواړئ بس بېرته ورتلی شئ. ملګرو دومه طریقه یې دا ده. نو اوس زه غواړم چې دغه اول نمبر ته ورسم. بیا به بس دا ځای که ډیلیټوئ مو دا خوا پر ووایي او که مو پرېښوئ ورخلاص نو دا خوا یې ووایي. ملګرو دا دی زه بېرته ورتلی شم. ملګرو دا طریقه وه. تاسو په دغه طریقه سره هر څو نمبره پر یو وټساپ پر اوکۍ باندې جوړولی شئ. ملګرو که مې ویډیو خوښه شوه نو زموږ چینل افغان پښتو سټار ټي وي چینل در سره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ.